زموږ چینل سبسکرایب او د زنګولې بټن کېکاږئ. دوستانو سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو کې راته پټ وئ. نن راغلی یم یو داسې ځای ته چې څه درته ووایم، خو ټول تاسو ګورئ زما شاته څونه کسان دي، هغه ځوانان او هغه سپینګیري چې په دې حالات کې یعنې محتاط شوي دي. نو راغلی یم چې د دوی نه پوښتنې وکړم، خبرې اترې ورسره کوم، همدې تر څنګ به ټوکې ټکالې هم ورسره کوم. خو دوستانو د ټولو نه مخکې دا درته وایم چې زمونږ د لونګي یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ او همدې تر څنګ لایک او شیر کړئ تر څو زمونږ ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته راورسیږي. نو ورځمه دوستانو، تاسو وګورئ تصویر او بیا به ورسره وکړو خبرې، خو د خپرونې تر پایه له ما سره ملتیا وکړئ. نو دوستانو او هیوادوالو، دلته راغلم، یو ورور مې ولاړ دی، نو ډېر ښایسته ځوان دی، خو چې رنګ ته یې ګورم نو داسې معلومیږي چې دا محتاط شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. د ټولو نه مخکې خو دې دا راته ووایه چې دا ښایسته نوم دی؟ نوم مې حسن خان دی چې د لوګر اوسېدونکی. حسن خان او د لوګر اوسېدونکی. نو دا راته ووایه چې دلته خو ټول چې ګورم محتاط شوي دي، پوډر او شیشه او دا، نو دا راته ووایه چې ته کوم عمل لرې دې کې؟ وروره زه هم شیشه او پوډر وایم. شیشه او پوډر وهئ؟ نو ولې وهئ؟ ته خو پوهېږي چې شیشه او پوډر خو د انسان بیخي زیات ضرر دی که نه؟ وروره بالکل ضرر ده، تقریبا د 14-16 کاله کېږي چې وایي واده اورېده. نور مثال د خبرې بیکاري ده، بېروزګاري ده. دغه زه خپله 3 ورځې 4 ورځې په کمره کې څملم، زه یم نیک وم، په ځان باندې ډېر تکلیف بوج تېر کړم. صحیح ده. بیا دلته یو قسم ته هسپتالونه دي، دا موږ ته ګولۍ راکوي، دوایي راکوي، د هغه خورو. 3-4 ورځې پروت یم، خو 3-4 ورځې بعد د زړه مې دومره تنګ شي چې خبره مځکه راته لاندې نه ورشي او اسمان له پاسه. نه پوه شوم په دې خبره باندې ډېر زیات تنګ شوی. نه داسې کومه مجبوري وه، داسې کومه مجبوري وه چې تا دونه خطرناک کار ته لاس واچوي؟ یعنې ځان دې محتاطه کړو، ځواني دې غرقه کړه، ورځې تر ورځې دې رنګ تورېږي. مجبوري خو دا وه چې زموږ په کلي کې یو ټیکهدار و، د روډونو موډونو ټیکې یې نیولې. د ده تره زوی سره د موږ ملګرتیا وه، د هغه سره د موږ ملګرتیا وه، د تره زوی چې و ده سره یې نالاګې وه. نو دې ټیکهدار یو خورزاده و، بیا دې خورزاده ته یې پیسې ورکولې چې دې هلکانو کې تاسې یو عملي کړه، نو مثالي خبرې دا پاټۍ به ټول عملي سي. نو بس د خدای کړه، بس په دې ټولو کې همدغه زه پکې راغلم. بیا هغه نورو ملګرو مې د ټیکهدار خورزاده یې ویم وایي مثالي خبرې تر برونه و، بیا هغوی ویل چې دا موږ ته روغې ته راځي او جوړې ته به راځي او خو یعنې مطلب دا دی چې هغوی ته په دې باندې مخته کې همغه ټیکهدار زه په دې یو څوک به تا ته ووایي چې ته وروره حسن خانه، څوک به تا ته ووایي چې ته ځان مړ کړه، نو ته به ځان مړ کړې؟ نه ځان خو نه مړ کړم، خو اوس پکې راغلي، اوس نه کېږي. نو اوس ته کوشش یا دې تر څنګ دا راته ووایه چې واده خو به دې کړی؟ واده مې کړی. څو اولادونه لرې؟ 2 بچي مې دي. 2 بچي لري؟ 2 مړه دي او 2 بچي مې 2 بچي ژوندي دي، په هغې کې جونې او هلکان دي؟ 4 جونې دي، 3 هلکان دي. نو ته په دې باندې نه پوهېږې چې ته دا کور ته لاړ شې، د اولاد به څونه زیات خفه وي؟ دا تا ته نه خفه کېږي چې ستا پلار مو په دې حال دی؟ یعنې ته اعتبار وکړه چې په دې ټولو کې نه ده د مخ الوال مثالي خبرې ذلیل هم ده، یو قسم ته خفګان محسوس. صحیح مثالي خبرې دا شکر دی الله پاک فضل چې ورونو سره یو ځای یم، ورونو سره په کور کې ګډه هغوی در سره گزاره کوي. نو ستا خو ګټه وټه هم نشته، همدا دې ګټه وټه ده؟ دا راته ووایه. ګټه وټه بیخي نشته، ګټه وټه نشته، ګټه وټه هم نشته. نو بیا دا پیسې ته دې کوم ځای نه کوې چې ته د هغه څه ورته وي؟ یو ټوکن ورته وي که یو هغه ورته وي؟ ټوکن هم ورته وي. ټوکن دا ته دې کوم ځای نه کوې؟ دا راته ووایه. یاره وروره څه دروغ درته وایي؟ یا کبال راټول کړی، یا تا نه شل غوښتې، بل نه شل غوښتې، په دغه حساب باندې وایي. او نور کاروبار روزګار نشته. که زه تا ته وایم چې موږ داسې کاروبار کړی، په کاروبار باندې پیدا کړی، ځکه چې ستا صحت چې جوړ وي کاروبار خپله پیدا کېږي. خو زه وایم چې نه، کاروبار نشته، په هغې باندې د کاروبار دا مطلب نه شو چې ته راشه او دلته محتاطي شروع کړه. خیر د سړی کوشش کوي او اکثریت چې دی ښه کباړ هم پیدا نه شو، هغه نه شو غلام کې
یاره وروره څه دروغ درته ووایي که نه له ما نه ونیسه تر بله پورې که نه چې 100 قسمه وکړي کوي یې چې 50 پیدا شي 50 کوي چې 100 پیدا شي 100 کوي دا نه چې نه کوي. په اخره کې دا راته وایي اخري خبره ډېره لنډه دې ځوانانو ته چې دا اوس ناست دي په دې کې ځوانان او سپین ږیري واړه اوس تر ټول شته دوی ته څه پیغام لري؟ دوی ته دا پیغام لرم چې وروره دا ښه شی نه ده مثال د خبرې چې په هر لحاظ په هر هغه باندې داسې خلک شته ده دې ناستو ملګرو کې چې ښه ځوانان دي دوی د کور سره سرپرستي ور په غاړه ده مثال د خبرې چای چینی هر څه دوی ته ورلغاړي دي مثال د خبرې دا چې یو سړی ځان نشي ساتلی چې دا زه درته وایم چې کېدای شي د مال ډېر نه د کور له طرفه وضعیت جوړي زه ځان نسم ساتلی بل به څه وسم. مننه. نو دوستان تاسو ولیدلې دا ګوره دونه ښایسته خبرې وکړې دونه پخې خبرې وکړې خدای وراستی کوي مونږ نه کم دونه ښایسته خبرې کولې لکه ده چې وکړې خو بیا هم ښه پوهېږي خو بیا هم څه کوي بیا هم محتاطي کوي. خو دوستانو ډېرې خبرې نه کومه د خپرونې تر پای پورې له ما سره ملتیا وکړئ همدغه شانتې د نورو ملګرو سره هم خبرې کوم. دوستانو دلته مې ډېر ورونه ولاړ دي ورځمه دلته یو بابا غوندې ناست دی دې سره خبرې کوم. السلام علیکم. السلام علیکم محترم. خوب قربانت شم. نام چیست؟ نام خیلی الله. از کدام ولایت هستی؟ از خود کابل است. از خود کابل هستی؟ بله. در کابل خانه کدام جای داری؟ خانه در ایستگاه نانبایی کارتنا. ایستگاه نانبایی. بله. چند اولاد داری؟ فعلا دیگه اولاد ندارم. زن مرده هستم به حساب. زن نداری؟ نه شهید شده. شهید شده؟ بچه‌م نداری؟ نه. دخترم نداری؟ نه. تنها هستی؟ بله. بیادر؟ شکر. چند بیادر داری؟ 4 بیادر. 4 بیادر. او چی کار میکنن؟ و هر کدامشان وظیفه دارن به حساب دکاندار است. تو چی رو اینجا متاطی میکنی؟ این پودر این شیشه رو میزنی؟ والا بعد از این یادسی که خانم و طفلک و پدرم شهید شدن و خودم اینطور معیوب شدیم. ما با اون حساب به یه عمل گرفتار شدم با هم نشینای بعد با تشویقای بعد. نه زن چی شهید شد؟ زمانی که حکمتیار در چهارسیاب و شهر کابل که به حساب میزدن به اون حالت راکت مولی خود. چند سال شد؟ تقریبا از 30 سال زیاد. 30 سال زیاد شده. آمیزی که تو هم مختص شدی در پودر و در شیشه چند سال شد؟ 23 سال شد. 23 سال شد. بله. در کابل زدی؟ نه کابل. در کدام جای زدی؟ می اولین بار داریم 40 متره میگنش. 40 متره؟ بله. چی رو میزنی؟ خواست اینمی روزگار شرایط از این مشکل حل نمیشه که تو کوچر پودر یا شیشه بزنی در مشکل حل شود مشکل حل نمیشه. باز چی رو میزنی؟ خوب میفهمی که میخوایم که دیگه ترکش خطر داره دیگه عمر آخر است. یک شرمندگی برای موریش سفید شده کم گناهکار هستیم کال زیادتر گناهکار. در این وقتی پیسه تو از کدام جای پیدا میکنی؟ ما والا غرفه‌گک داشتیم اونم غرفه. ولی خب غرفه‌ام نداری؟ غرفه‌ام رفته. از کدام جای پیدا میکنی پیسه؟ دیگه از اون بیادرام میگیم یک گزارش‌گذاری که از اونم ما میگیم. گزارش‌گذاری میکنی؟ دوزی خو نمیکنی؟ نه این عادت ندارم چون در 23 سال دوزی نکردی؟ به خاطر پودر؟ نه به خدای معلوم است که هیچ میره پس کسی خیانت نکردی. در خانه میمونه بیادرو؟ میمونن خود که فامیل هستیم مجبور هستن. نه جای مشخص داری اونجا که نکات بیادرو میشینی میخوری؟ نه اولی هستم نان یایم جدا است جدا نان میخورم اتاق برم جدا ماندن. یک توکن چند روپه میگیری یک توکن؟ یک توکن خورد 20 روپه میگیری. 20 روپه؟ بله. اگر نباشه دیگه اندیوالا با شما میتکی بزنی؟ نه والا این میجه بسیاری شواب حالتای بد تیر کردیم. شما را که مثل شما وری مردم که ببینیم در دیران میگرده یا در سرک میگرده بوتل جمع میکنه یا در دیران چیز خوراک جمع میکنه شما میکنی؟ نه ما این کارا رو نان از کجا پیدا میکنی؟ نان خانه میرم. خانه میری؟ شام بله. دیگرم؟ به خاطر که من ماش میبینم داشتم. تا حال شبخانه نرفتی؟ شبخانه یک بار بستر شدم بس وام. چند ماه تیر کردی؟ 24 روز تیر کردم. 24 روز تیر کردی باز تو خوب شدی؟ خوب شده بودم. باز که خوب شدی باز چی را زدی؟ خب با هم نشین آدم سر میخوره یک از هم نشینش دور نکنه آدم خدا
حتما دوباره گرفتار میشه. حالی نمیشه حالی میشه که تصمیم چی بگیریم. که نفرات این محتاط است بسیار تقریبا بسیار زیاد و همش پشیمان است. در افغانستان چی که مردم است که تقریبا میزنه تو خود میفهمی بله ها کلی پشیمان است. خدا جان یک رحم کنه دیگه از چی پیغام خود ما میدی؟ خلق. ما پیام میست که آینده دیگه جوانای ما رو به این عملا نبرن که عمل بسیار سرنوشت بد داره. خانمان سوز است دیگه خلاص با فامیل به جامعه به تمام من یک قربانیت شم زنده باشی زنده باشی نو دوستانو تاسو خو ورېدل دا ګوره په شبخانو کې مختیر کړی دی په دوی باندې ډېرې خواريانې شوي په دوی باندې ډېر خلکو زحمت ایستلی ډاکټرانو خو نه کېږي ګوره دا وایي چې که مثل نصیحتونه ورته وکړل دا چې خدای بې لارې کړی په لار نه شو نو ورځو همدې تر څنګ او د یو بل چا سره هم خبرې کوو چې د دوی په هکله څه نظر لري خو له ما سره پاتې شي دوستانو دلته مې یو بل ورور ولاړ دی چې تازه د شبخانې نه راغلی دی یعنې په ده باندې شبخانې کې ډېر خلکو تکلیف یعنې ډاکټرانو ایستلی خو بیا هم چې ګورم هغه خپل ځای ته راغلی او ښایسته جامې یې اچولي السلام علیکم سلام علیکم وروره قربان دې شمه دا ښایسته نوم دی سرور نوم دې څونه ښکلی دی سرور نوم دی ښه سروره دا راته ووایه چې د جامې خو دې م نوي کړي دي د کوم ځای نه راغلی دا اوس دې شفاخانې نه همدا اوس راغلی چې دا اوس راغلی نو ته بیا کور ته ولې نه تللی ته خو دلته راغلی چې دلته ټول نه روان یم کور ته دغلته مې کور ته پوه شولم دا اوس د موټر نه کته شولم دغلته روان نه نو دې څه په خاطر دلته راغللی چې کور ته تللی نو دلته ولې راغلی فقط دغلته راغلم دغه یو ګیلاس ما ویل دغه جاله خورم دا جاله خو په هر ځای کې پیدا کیږي نو په دې یو جاله پسې ولې ته دلته راغلی نه یم راغلی نه د عملیان هغه حقیقت خطر دوی چې په شبخانه کې دې څو ورځې تېرې کړې شفاخانه کې مې 15 میاشتې تېرې کړې 15 میاشتې دې تېرې کړې 15 میاشتې کې هغوی تا سره داسې څه کول اوبه خو در باندې نه اړولې سړی نو هغه مونږ خپله پورې اړوله پوه شولې چې اوبه ونه د عملیانو خو عادت ده چې بل رقم جوړېږي نه اوبه در باندې اړولې او همدې تر څنګ دوا هم درکوله خو هغوی څونه زیار وایستل او ته یې برابر کړلې او ته چې دی اوس بیا دلته راغلې دلته راغلم پوه شولې ما ته څه ویل چې دغه جاله به زما خوراک به بس کور ته روان دروغ به نه وي دروغ چې دی دروغ خبره نه ده اوس به ناستم همالته به اوس زه پوهېږم چې ته تللې خو زه دې ولیدلم دې خوا شو جاله دې راوخته کنې روان وي کنې اوس هم جګونه چې ولټوم نلکی به در سره وي کوله بیخي نو د څه وایم نو دا راته وایي واده خو دې کړی واده مې کړی څو اولادونه لري 15 دانې دا واده دې په عشق کړی دی که د پلار په خوښه دې کړی نه د پلارو د پلار په خوښه دې کړی نو بیا چې د پلار په خوښه دې هم کړی دی واده خو دې خوښ و نو بیا ولې محتاط شوې معتاد نو ولا نو داسې څه مجبوري وه یو داسې چل ده چې ډېر د غریبۍ نه سړی معتادېږي او یو ډېر د پیسهدارۍ نه نه اوس ته پیسهداره وي چې دا محتاط وي که غریب وي موټر هم لرودل نو بس داسې بد انډیوالانو سره چې وګرځېدل په دې بد لاره راړو چې حقیقت خبره حقیقت څونه تر اوسه پورې څونه غلا کړې ده زه دا راته ووایه غلا نه ده کړې چرګې چرګوړي او همدې تر څنګ ټینګې دا دې څونه پټ نه موټردارۍ اوسه پورې موټردارۍ پیسې څوک درکوي د دې شي دپاره چې ته دا واخله دا ټوکن ما اوس خو نه څوک یې درکوي پلار ورور تره نه ما خپله پیدا کول په څه شي دې پیدا کوم ما موټر چلاوه نو موټر خو په خدای وراستی که په کال کې مې زه تا ته موټر درکم نو ته څنګه صحیح ده خو چې عملي شولې نو بیا مجبور نه چې څوک نه ورکوي زه به ما موټر ته چې کېنې ټولو باندې به پاسه خېجولې وي سمه چکني به دې تېنې جوړه کړي نه ښه نو ته اوس راغلی خو خیر زه درته وایم چې همدا اوس تازه راغلی ټولو نه مخکې زه لاړ شه کور ته روان یم ژوندی دی او شکر ښه چې پلار دې وګوریا به درته څونه خوشحاله شي روان یم کور خو زه وایم چې ګوره دیدي دا بوی په ما باندې اوس لګېدلی دی ما خپل هم سر داسې ګنګس کوي تاویږي راتاویږي زه یم چې تا خو ورته اراده ده نه یعنې په واقعیت توبه وباسه زه زما په مخکې ورته توبه مې نه ما بیخي داسې توبه یې چې بیخي نو نه ورته په توبو مې دې توبه سم ونیسه غوږ سم ونیسه توبو مې توبه یې دې چې ونه وهې ګوره نه آفرین دوستان د تا نه مننه سرور جان نو دوستانو ګوره دلته هم توبه وایستله خو د دغو خلکو نه توبه معلومه ده او نه یې وروره پوه شولې چې هېڅ هم نه دي معلوم خبره در سره کوي خو خامخا به پکې دروغ وي نو دوستانو تاسو ما سره پاتې شئ همدې تر څنګ خپرونه دوام لري
نو ملګرو انډیوالانو هیوادوالو دلته اسلامي امارات مجاهد صاحب ولاړ دی نو دې سره هم خبره تللم مجاهد صاحب السلام علیکم قربان دي شم خاص ته راته دا راته وی چې د ټولو نه مخکې د پښتنو نه زه څوک یم زه ته خو تاسو څوک نه پیژنئ نو هغه افغانستان نه پیژني زنده باد قربان دي شم نو دا راته وی مجاهد صاحب چیرته روان وي د مساله او د سی روان کوم ځای طرف ته روان والله موږ خو نن چهارشنبه ورځ وه او کار هم چوټي سوی و روانو کور له روان نو ماښام مازدیګر ټیم ده نو روان خو مې خو ته خو په داسې ځي راغللې مجاهد صاحب چې ما سره مخامخ شو او شاته خو ګوري چې ټول پوډریان دي نو داسې چې ته کله ځې د دوی دا دود او د دوی د هغه په تا باندې نه لګېږي دا تا ته کوم ضرر نه رسوي د خلکو ته هغه جنه زه داسې نږدې راکوزېږم له هغې جنه چې راځم تر دې جنه سړی بخیلې ونه کوي زه دومره اکثره وخت دا چورت وایم که نه چې موږ غټ انسانان یو شکر دومره زیات تاثیر راباندې کوي نو په داسې اثر او په دې ماشومانو په دې لاره باندې دومره خلک تګ راتګ کوي که نه زه خو زه پرې روزانه ګورم دومره خلک تګ راتګ کوي زه هم په هغه اثر و ماشومانو به څومره غټ تاثیر کوي په دا جامعه به څومره تاثیر دلته خو ماشومان زنانه واړه او سپینګیري ټول ځي نو مجاهد صاحب دا خو تاسو ښه ګورئ او ماشاءالله اوس تاسو امارات دولت هم دی نو د دوی غمه به کله خوړل کېږي مجاهد صاحب دا راته یو خبر درته وکړم که اوس هم تاسې شبخانې ته لاړ شئ کېدای شي دوستان ترې خبرې نو دغه شبخانې ته زه څو پیرې ورغلی یم یعنې موږ ته نږدې هم د مربوط هم د موږ ساحې پورې ده نو د 2000 کسانو ګنجایش ته اوس 4000 کسان په شبخانه کې دي دا اوس یې دلته کوم یونه پوښتنه وکړله وایي دا یو میاشت مخکې زه د شبخانې راووتم او روغ وم اوس بیا هماغه شی نو مجاهد صاحب زه دا وایم چې دوی باندې دونه خواري مو وشي ده کې داسې کوم یو اثرات دي په دې شیشه او په ډرو کې چې دوی بیرته یو ځل دلته راځي شبخانې نه راغلی خو دلته راغی ګوره د دې غټ حیلت زه وایم چې دغه ده که نه د هر سړي به نظر ځان ته وي خو د ما نظر دغه ده که نه چې دا شبخانې نه ووځي کله که نه چیرې که دوی ته مصروفیت پیدا سي نو دوی په هیڅ وجه بیا دغه خواته نه راځي ځکه دوی مصروف وي تمام ورځ په مصروف وي که نه بېګایي دومره وخت لري چې هغوی لاړ شي خپلو کورو ته یا خپل عیال ته یو ساعت له هغوی سره کښېني بیا نو دغه هغه ته نه کوي زه هم غټ علت د دغسې دا د دې بېکاري وجه ده چې کار نسته او فلحال هم مشکلات دي مجاهد صاحب دا هغه پوډر او دا شیشه دا ولې نه بندېږي دې پسې باید تاسو خو لږ لټون وکړئ چې دا چیرته ده او باید دا بنده شي دا ځوانان خو ټول تباه او برباد یقین وکړه دومره کوشش موږ خپل هم پسې کړی ده که نه چې بېحده زیات او ټول مجاهدین په دې پسې کوشش کوي ځکه دا د موږ ته نه د یو فرد خرابواری نه ده دا د بسته جامع خرابواره ده خو اوس داسې وګورئ که نه دلته په زرهاو کورونه دي نو دا خلک په دې لاره باندې رفت آمد کوي په ټولو باندې دا اثرات ورځي مجاهد صاحب د تاسو نه ډېره مننه جزاک الله بس یو ځل دا کامرې ته ووایه چې لونګۍ چینل سبسکرایب کړئ بالکل دا خو ټول ښه پوهېږي بېل مال ویلو نه هېڅ د ما ویلو ته هم ضرورت نشته قربان شم ژوندي دي وایي نو دوستانو مجاهد صاحب خبرې خو هم تاسو واورېدلې نو دلته ګورم چې په دې کوڅه باندې تېرېږي او دلته یې کورونه دي نو د هغوی سره هم خبرې اترې لرم نو زه وایم چې ملګري مې دلته مې دا یو ملګری ولاړ دی راشه وروره دې خواته السلام علیکم وعلیکم السلام د ټولو نه مخکې هغوی دا ښایسته نوم ووایه نوم مې بلال دی د کابل قلعه زمان خان شپاړسمې ناحیې اوسېدونکی ښه په همدې لاره باندې تېرېږي همدې لاره باندې تګ راتګ کوو ښه په دې لاره چې تګ او راتګ کوې نو دا راته ووایه چې د دوی بوی خو په تا باندې هم لګېږي چېرته ګنګس کړی خو به یې نه بوی خو یې راباندې ول نه لګېږي او هره ورځ داسې ماشومان تېرېږي موږ خپل هم تېرېږي او سیاسر یې تېرېږي دې بوی موږ هم ګنګس کوي او دا ټول خلک فامیل دا ټول ګنګس کوي نو ته څه غواړې چې باید د دوی دپاره دولت څه وکړي امارات د دوی دپاره باید امارت اسلامي او شفاخانه جوړه کړي چې دوی ورکړي عمل ته شفاخانه خو یې جوړه کړې ده غریبان خو 4.5 زره خلک دي پکې خو چې دوی راوځي بیا دا پوډر وهي چې دا ولې نو کور کې خپل فامیلونه هم ځان سره عمل ته وساتي چې شفاخانې نه لاړ شي کور کې باید پې پابندي ولګي عمل ته کور کې بندیان کړي او څه وخت دپاره چې شفاخانې نه وتې جوړېدو په حالت کې دا کور کې دوی ساتنه وشي دا اوس ښه حالات دی چې دوی دلته پراته دي نه هېڅ ښه حالت نه په دې کې ګوره ځوانان هم دي که نه او هلکان ځوانان او سپین ږیري ټول ځوانان سپین ږیري دا ټول پلرونه اولادونه لري بچیان لري خپل فامیلونه لري پیغام لري نو د دوی نه اسلامي امارت نه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی غم وخوري او د دوی دپاره یو شفاخانه یو د دوی دپاره یو همدردي وکړي چې دا خلک د دې ځای نه جمع کړي او پلي چرخي ته یې ویسي یا شفاخانو ته ویسي بلکل د تاسو نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو دوستانو تاسو ولیدل چې د دې ورور سره مې هم خبرې اترې وکړلې او داسې ګورئ چې ډېر بد وضعیت دی څوک وایي چې د بېکارۍ نه او څوک وایي چې نه زموږ کور کې مشکلاتونه خو زه وایم چې نه که بېکاري دونه هم ډېره شي خو د ځان عزت دی ځکه چې زه وایم که بیکاري هم شي خو په دې محتاطۍ باندې ځانونه وانړوئ نو دوستانو نور ما ته راکړئ اجازه چې لونګۍ بیا هم دغه شان دی بلې خپرونه کې تاسو سره یو ځای کېږي تر هغې مو په پاکه لاس سپارم د خدای په امان خو وګورئ تاسو د دوی تصویرونه
د نورو ښکلو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ لونګۍ چینل سبسکرایب کړئ.